وخت بخیر له آرزو څخه د 1 بجې خبرونو لیدونکي یاست. د اکتوبر له 15 تر 10 نیټې پورې په قزاقستان کې د افغان قزاق نندارتون دوام لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې د اسلامي امارت او خصوصي سکتور څخه یو پلاوی هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی. په دغه نندارتون کې په بیلابیلو لکه د غالیو، لاسي صنایعو، خوراکي توکو، غیر الکولي او انرژي لرونکو څښاکو، د اوسپنې ویلي کولو او وچې میوې په سکتورونو کې د افغانستان محصولات او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د ملي تدارکاتو کمیسیون د څه باندې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت 22 بیلابیلې پروژې منظورې کړې. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالی اعلان وکړ. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې د 15 پروژو له ډلې 22 پروژې منظورې شوي دي. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، کانالونو، په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو ترمنځ د غځېدلو لارو، د میدان وردګ د لوړو زده کړو مؤسسې د لیلي ودانۍ جوړول شامل دي. د ټولګټو چارو وزارت پلاوي ترکیې ته د سفر په ترڅ کې د منځني ختیځ د سیمه ییز دفتر له لارې د توکو انتقالاتو د کاري ګروپ په 9مه غونډه کې ګډون وکړ. د ټولګټو چارو وزارت وایي په دغه غونډه کې د تخنیکي موضوعاتو، د غړو هیوادونو په پولو کې د ګمرکي عملیاتو د قوانینو او مقرراتو یو شان کېدو او د اوسپنې پټلۍ د همکاریو ټولنې او نورو سازمانونو ترمنځ د ګډو فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اتشې په ترکیه کې له خپل هندي سیال سره په کتنه کې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې حمیدالله تمکین د دوو هیوادونو ترمنځ تمدني، ژبني او هنري اړیکو ته په اشارې سره ویلي دغه مشترکات کولی شي په ګڼو برخو کې د اړیکو پراخېدو ته زمینه برابره کړي. د هند فرهنګي اتشې هم ویلي نوي ډیلي کابل سره لا ډیرو همکاریو ته چمتو دی. د پوهنې وزارت اعلان وکړ د روان لمریز کال په لومړیو 6 میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 600,000 جریبه ځمکه د ښوونځیو او مدرسو جوړېدو ته ځانګړې شوې ده. د یاد وزارت په خبره د کرنې وزارت لخوا 290 جریبه او د پوهنې ملاتړو شخصیتونو او خلکو له لوري 209 جریبه نوره ځمکه دغه وزارت ته سپارل شوې ده. د پوهنې وزارت مسؤلین د هیواد تعلیمي بنسټونو د ودې او پیاوړتیا لپاره ورته اقدام اغیزناکه ګڼي. د افغانستان اسلامي امارت پوهنې وزارت ته د روان 1404 لمریز کال په لومړیو 6 میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د مدارسو او ښوونځیو لپاره ټول ټال 589 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده، چې له دې جملې څخه 290 جریبه ځمکه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ محترم وزارت له لوري او 299 جریبه ځمکه د پوهنې ملاتړو شخصیتونو او خلکو لخوا یاد وزارت ته ورکړل شوې ده. د برېښنا شرکت اعلان وکړ د ګرشک اوبیزې برېښنا د تولید، دستګاه او د سنګین میوند د 110 کیلو ولټ برېښنا د دویم مزي انتقالي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په خبره دغه پروژې د برېښنا شرکت له لوري د بشپړ شویو بنسټیزو پروژو یوه برخه ده چې په کجکي بند کې د تولید شوې برېښنا د بشپړ انتقال زمینه برابره کړې او د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره ډاډمنه برېښنا تامینوي. د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د شفتالو حاصلات څه باندې 65,000 متریک ټنو ته رسیدلی دي. د یاد وزارت د شمیر له مخې په روان لمریز کال کې څه باندې 8,000 هکټاره ځمکه کې د شفتالو بڼونه جوړ شوي چې ورڅخه 15,340 متریک ټنه محصول راټول شوی دی. په روان کال کې د هرات، پکتیکا، کندهار، بغلان او ننګرهار ولایتونو د شفتالو تر ټولو ډیر بڼونه لرلي دي. خبرونه مو همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم. ښه وخت ولرئ.